بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ملګرو، السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. نن زموږ درس په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې په فرمولا ټیب کې د واچ وینډو پورې مربوط ده. تېره ورځ موږ په فرمولا اډیټینګ کې خبرې کړې او نن به په واچ وینډو باندې خبرې وکړو. ګورئ واچ وینډو موږ سره څه کار کوي. اکسل خو موږ سره فانکشن او فرمولې په دې کې موږ تاسو تطبیق کوو. همدا ډول ټول اکاونټینګ او محاسبې مربوط مسایل موږ تاسو کولای شو د نورو سافټویرو ترڅنګ په اکسل کې هم ترسره کو او ډیر ریکارډز پکې کولای شو چې ځای په ځای کو. واچ وینډو موږ سره د کار کوي. فرض کا زه دلته راځم لیکم چې 2020 کال او د هغې څخه وروسته د 2020 کال پورې مربوط زه څه ډیټا لیکم. لکه دا ډیټا به ډیر زیات ډیټا وي او بیا همدا ډول له دې وروسته راځم. فرض که تر دې ځایه موږ سره 2020 ډیټا دا و. له دې وروسته 2021 کال ډیټا موږ سره شروع کیږي او په همدې ترتیب تر دې ځایه 2021 ده او د دې لاندې بیا 2022 کال ده او همدا ډول بیا 2023 کال او همداسې دا حساب به موږ سره روان وي. ډیټا به ډیر زیات وي موږ سره. نو کله چې ضرورت پیدا کیږي چې زه باید د 2020 ډیټا 21 ډیټا ته لاړ شم یا د 2023 ډیټا ته لاړ شم، ډیټا به موږ سره 2-3 زره ډیټا وي یا 1,00,000 ډیټا به وي، ریکارډونه به وي. نو بیا هغې ته تلل موږ ته ستونزمن کیږي. نو د دې دپاره بیا موږ تاسې کولی شو چې واچ وینډو څخه استفاده وکړو. یعنې هر کله چې دغسې ضرورت ته پیدا شي چې باید ډیر زیات ډیټا وي او تاسې غواړئ چې په اسانۍ هر یو ته لاړ شئ، نو بیا کولی شئ چې واچ وینډو ته راشئ او له دې څخه استفاده وکړئ. ګورئ زه واچ وینډو ته راغلم او دا مې ورته سلیکټ کړه 2020 کال، دا مې ورته اډ واچ کړه او همدا ډول دا به ورته ایډ کو. او اوس راځم زه د 2021 کال دا ورته سلیکټ کوم او اډ ټو واچ وینډو ایډ، دا هم ما ورسره ایډ کړه او بیا راځم سکرولینګ کوم لاندې 2022 کال ډیټا او دا انتخابوم او اډ او بیا هم اډ. اوس ګورئ فرض که زه دلته ولاړ یم او ما ته چې دی د 2023 کال ډیټا ضرورت شو. چې کله هم زه راشم فرض که دا وګورئ 2020 زه ورته وایم ما د 2021 کال ډیټا ته بوځه، دا ورته انتخابوم او هغې نه وروسته یې انټر کوم. ګورئ موږ یې مستقیما د 2021 کال هغه ډیټا ته راوستلو. که چېرته ورته ووایم چې ما د 2020 ډیټا ته بیرته بوځه، دا ورته ډبل کلیک کوم، موږ به د 2020 کال هغه کوم ډیټا او ریکارډونه چې دي هلته به موږ بوځي. که ورته ووایم چې د 2022 کال هغه ریکارډونه او ډیټا ته ما بوځه، نو دلته ډبل کلیک کوم. ګورئ د 2022 کال هغه ډیټا او ریکارډونو ته موږ راوستلو. نو واچ وینډو هم د دغه هدف او مقصد دپاره استعمالیږي. تاسې هر کله چې په اکسل کې داسې ضرورت پیدا کوئ نو بیا د واچ وینډو څخه استفاده وکړئ. بله خبره هم موږ سره دلته د کیلکولیشن دی. په کیلکولیشن کې دوه خبرې مهمې دي، یو اتوماتیک دی او بل مینول دی. فرض که زه راځم دلته یو څه ویلیوز لیکم. فرض که دا ما سره ویلیوز شو او زه چې کله ایکول لیکم او بیا سم لیکم او اوپن بریکټس او دا پرنچ کې لیسم او کلوز بریکټ او انټر کوم. ګورئ دلته دا ما سره سم یا جمع د دغې ټولو اعدادو ووته. دغه ټوله ویلیو ما سره دلته جمع شوه. اوس که زه دلته راشم فرض که 600 په ځای زه 6,000 ولیکم او انټر کوم، ګورئ دلته لاندې هم تغییر راځي، یعنې دا هم اتوماتیک شکل باندې جمع کیږي. خو که زه چېرته راشم او دلته دا ورته سلیکټ کړم او له دې وروسته ورته کیلکولیشن اپشنز ته راشم، مینول ورته انتخاب کړم. اوس که زه دلته راشم هر څه تغییر راوړم نو دا به موږ سره نه جمع کیږي ځکه دا موږ مینول انتخاب کړ.
که زه دلته راشم دا لیکلو ته هم تغییر ورکړم دا به هم موږ سره نه کیلکولیټ کیږي. نو د مینوال څخه هدف دا دی چې تاسې به په خپله خوښه کولی شئ چې هغه دوباره جمع کوي او اتوماتیک چې دی په اتوماتیک شکل تا ته جمع کوي. اوس دلته ګورئ ما ورته مینوال انتخاب کړی دی او دا ټوټل خو اوس غلط شو ځکه دا خو یې جمع نه که. نو زه بیرته راځم او دلته ورته وایم کیلکولیټ ناو. ګورئ چې کیلکولیټ ناو مې ورته ووهه اوس یې د سره راته مکمل جمع که. بله خبره هم موږ سره ګورئ کیلکولیټ شیټ ده. که دلته فرض که په دې شیټ کې ما مینوال اخیستی او همدا ډول راغلی اوسم د دوم شیټ ته او دلته هم ما څه ویلیوز لیکلي وي فرض که دا ما سره مختلف ویلیو دي او له دې څخه وروسته ایکول ورته لیکم سم ورته لیکم قوس شروع کوم او بیا دا ټول ورته انتخابوم قوس بندوم او انټر کوم. ګورې دا موږ سره ټوټل شو که نه. که زه اوس راځم دغه 5 په ځای 55 لیکم انټر کوم دا هم ګورې موږ سره څنګه کیږي دغه سم فنکشن پې اپلای نه شو. ولې ځکه چې موږ خو دلته اپشن ورته مینوال انتخاب کړی ده. که زه دلته راشم کیلکولیټ نو باندې کلیک کوم نو دا ماته دوباره کیلکولیټ کوي. خو که چېرته دغه مینوال حالت دلته مو اوسیږي او په دې شیټ کې مو اوسیږي فرض که زه ورته وایم چې کیلکولیټ شیټ که په دې شیټ کې په هر ځای کې ما فنکشن مینوال اخیستی و هغه به ټول کیلکولیټ کوي. موږ ته ګورې دلته دی کیلکولیټ که او که کیلکولیټ نه ورته ووهو یوازې په یو شیټ کې موږ ته دا کیلکولیټ کیږي. فرض که دغه یو څه عدد ما ولیکه او له دې وروسته سم ورته لیکم قوس شروع کوم او بیا دا اخلم جمع کوم. صحیح ده. ولې دا اوس ما سره مینوال حالت کې دی. که زه دلته په دغه ویلیو کې تغییر راوړم دا ما سره نه جمع کوي. خو که کیلکولیټ نه ووهم نو دا به ما سره جمع شي. که کیلکولیټ شیټ ووهم که په دې شیټ کې هر ځای کې فنکشن وي او موږ هغې نه وروسته اعدادو کې تغییر راوړی نو هغه به موږ ته ټول مکمل فنکشن پې اپلای کړي. نو دا هم موږ سره و د کیلکولیټ نه او کیلکولیټ شیټ. خو دې کې تر ټولو ښه دا دی چې اتوماتیک اوسیږي. اتوماتیک اپشن ورته تاسې آن کوي. بله موضوع هم موږ سره د ډیټا ټایپ کې ده. ګورئ په ډیټا ټایپ کې چې دی لومړی ګروپ موږ سره دی ګیټ ایکسټرنل ډیټا. هدف دا ده چې د اکسل د پروګرام څخه د باندې کومه ډیټا چې تا سره هغه به ته څنګه اکسل ته راولې. دا شیټ به ورته ډیلیټ کړم چې همدا یو شیټ پاتې شي. لومړی خو موږ ته ویلي چې فرام اکسس هم د ډیټا د منیج کولو او د ډیټا د انالایز کولو دپاره یو پروګرام ده او ډېره استفاده هم ترېنه کیږي چې ډېره زیاته ډیټا موږ او تاسې ساتو نو په اکسس کې ښه ساتلی شو. نو لومړی موږ ته وایي چې فرام اکسس د اکسس نه غواړي اکسس پروګرام نه چې څه ډیټا ته راوړئ. زه ورته وایم بلې و فرام اکسس ورته انتخابوم. له دې څخه وروسته ګورئ ما سره تیار دلته د ډیټابیس 1 په نوم باندې د اکسس یو فایل شته. زه دا ورته انتخابوم ورته وایم په دې کې چې څه ډیټا ده هغه ټول ما ته اکسل ته راوله اوپن کوم او له دې څخه وروسته اوکې کوم. ګورئ هغه ډیټابیس کې موږ سره چې دغه کوم معلوماتونه و دی ټول موږ سره اکسل ته راوړلو. دلته کولی شو چې موږ او تاسې اوس ترېنه استفاده وکړو. دومه خبره هم فرام ویب ده. کله کله داسې ضرورت پیدا شي چې تاسې د یو ویب سایټ نه ځینې ویلیوز او یا څه ډیټا راواخلئ چې انټرنیټ سره وصل واوسېږئ تاسې به هماغه ویب سایټ ته لاړ شئ او ډیټا به یې واخلئ او بیا به راشئ اکسل ته دلته به یې ځان ته امپورټ کړئ. معمولا دا کله چې د کانکور نتایج په مخکې وتل نو موږ به همداسې کوو فرام ویب د انټرنیټ څخه به مو د وزارت چې کله نتایج لا نه وو هغه به مو ټول اخیسته اکسل ته به مو انتقالوو بیا به ډېر په اسانۍ موږ خلکو ته دا معلوموو چې څوک کامیاب شوی او څوک ناکام شوی. نو فرام ویب څخه د انټرنیټ څخه ډیټا تاسې د دې اپشن په ترو اخیستلی شئ. بل هم فرام ټیکسټ ده. شاید کله تاسې سره دغه اکسل پروګرام انسټال ونه اوسیږي نو چې اکسل انسټال ونه اوسیږي او تاسې ته څه ډیټا ضرورت وي چې باید هغه ډیټا تاسې ځان سره ولیکئ
نو تاسو سمپل راشي نوٹ پیډ کې ولیکئ نوٹ پیډ کې نیم ورته ولیکئ فرض کړه کاما یا داسې به ورته ولیکو ایټم او کاما نیم ایټم د ایټم څخه وروسته به پرایس ورته ولیکو او کاما د یونټس به ورته ولیکو کاما ټوټل به ورته ولیکو او لاندې به راشو فرض کړه ایټم ورته لیکو چې یو ټي وي ده او بیا ورته کاما لیکو پرایس ورته لیکو چې 2000 او همدا ډول کاما یونټس ورته لیکو چې 2 دانې اوکې او بیا هم کاما نو ټوټل په دوه کې 4000 نو دلته ورته 4000 لیکو همدا ډول راځم بل ورته لیکم چې ماوس او بیا کاما پرایس فرض کړه 200 کاما یونټس 2 دانې کاما ټوټل 100 روپۍ کېږي 400 او همدا ډول راځم ورته لیکم بل هم فرض کړه کیبورډ کاما پرایس ورته لیکم 400 او بیا هم کاما او 3 دانې نو 3 په 4 کې 1200 ورته لیکم لکه دا یو څه ډیټا او ما ځان سره ولیکه اکسل را سره انسټال نه ده نو فایل ته راځم او کله هم چې فایل ته راغلم دا به ځان سره زه سیف کړم ډیسکټاپ کې به سیف کړم دلته به ورته ورکړم نوٹ پیډ ډیټا او اوس به سیف کړم ځان سره ګورئ د نوٹ پیډ په نوم باندې ما دا ډیټا ځان سره سیف کړ څنګه سیف نشو بیا به هم فایل ته راشو او سیف از به کو د ډیسکټاپ کې به سیف کو او فارمټ یې هم داسې ده او سیف already exists yes close به کو نو دلته به اوس پیدا کو چې موږ سره دا خو د نوٹ پیډ ډیټا سیف شوه دغه یو ده دا موږ سره د نوٹ پیډ ډیټا ده صحیح ده چې ډبل کلیک پې وکړم دا ماته اوپن کوي اوس دغه ډیټا زه غواړم چې اکسل ته انتقال کړم نو تاسې به راشئ اکسل ته کله هم چې اکسل ته راغلی زه یو نوی شیټ اخلم او لږ به زوم کوم چې تاسو صحیح ښکاره شي اوس راځم دلته ګیټ ایکسټرنل ډیټا دلته ورته آپشن فرام ټیکس انتخابوم ګیټ ډیټا فرام ټیکس دا مې چې کله ورته انتخاب کړ بیا ډیسکټاپ ته راځم ګورئ دغه نوٹ پیډ ډیټا چې ما اخیستی دا به ورته امپورټ کړم او له دې وروسته چې کله مې دا کار وکړ دا به ورته نیکسټ کړم هلته چې ما استعمال کړی دی کاما مې استعمال کړی دی اوکې کاما به ورته انتخاب کړم نیکسټ به کړم او بیا به فینش کړم او بیا به اوکې کړم ګورئ ډېر په منظم شکل باندې هماغه ډیټا چې موږ په څه کې لیکلی او په نوٹ پیډ کې هغه ډیټا موږ ځان ته انتقال کړو اکسل پروګرام ته دلته اوس کولی شو فورمولې فنکشن یې پې اپلای کړو نو په ډیټا کې دا دریم اپشن فرام ټیکس څخه هدف دا و چې موږ تاسې کولی شو د یو ټیکس څخه چې څه معلوماتونه په یو نوٹ پیډ پروګرام کې لیکلی یا نوٹ پیډ کې لیکلی یا یو ټیکس په شکل باندې موږ څه ډیټا لیکلی او هغه غواړو چې ځان ته دلته انتقال کو اکسل پروګرام ته نو فرام ټیکس ورته انتخابوو له هغې ځای څخه کولی شو چې انتقال کو نو د نن دپاره همدغومره داس بس د سبا انشاءالله په باقي موضوعاتو خبرې